السلام علیکم ملګرو، تاسو ګورئ النخیل مارکیټینګ او زه یم احمد زبیر. فیصل ټاون فیز 2 اسلام آباد ته بوکینګ خپل پای ته ورسېدی. د هغه ټولو ملګرو ډېره مننه چې د النخیل مارکیټینګ کمپنۍ سره انویسټمنټ وکړئ یا داسې د نورو کمپنیانو سره انویسټمنټ وکړئ. اوس ملټي پروفیشنل چې کم B17 دی او دغسې E11 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 ډیولپ کړي، هغه هم اوس د نوي پروجیکټ اناونسمنټ وکړي. نوی پروجیکټ په اسلام آباد کې راباسي چې لوکیشن یې د فیصل ټاون فیز 2 سره څنګ ته دی. نو ډېر ملګرو دا پوښتنه کوله چې آیا په دغو دواړو کې فرق څه دی او کوم انسان مطلب څوک غواړي انویسټمنټ وکړي نو پیسه واچوي نو په کوم ځای کې به دوی ته فایده کیږي، که هغه فیصل ټاون دی، چودري مسجد یا آیا ملټي پروفیشنل کې خلکو ته څه فایدې رسیدلي دي، خلکو وختي چې د کم پروجیکټس دي هغه یې کړي دي، خلکو ته څه فایدې ورکړي دي. نو په دې عقل باندې زما دا ویډیو ده. نو نن به زه تاسو ته لږ ډیټیل درکړم چې دا دواړه څوک دي او د دې پروجیکټ چې دي مخته خلکو څونه ګټې کړي دي. اول موږ راځو فیصل ټاون. نو فیصل ټاون څنګه چې ما نورې ویډیوګانې هم تاسو سره شیر کړې وي چې فیصل ټاون چودري عبدالمجید صاحب کوم هیډ دی، چیرمن دی، هغه چې خپل پروجیکټس دي په هغه کې فیصل ټاون فیز 1، فیصل ریزیډنشیا، فیصل هیلز او دغسې تقریبا تر 13-12 پورې پروجیکټس دي چې چودري عبدالمجید کړي دي. او دغسې موږ چې راواخو ملټي ګارډن چې MPCMH ورته ویل کیږي، ملټي پروفیشنل کورپوریټینګ هاوسینګ سوسایټي. چې موږ د دې پروجیکټس راواخو نو د دې پروجیکټس دي چې د کړي دي E11 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 فیصل ریزیډنشیا، F17 دی، ملټي ریزیډنشیا دی او دغسې ملټي آرچرز دی چې کوم دی فارم هاوسونه جوړ کړي دي. نو دغه رقم چې بیا راواخې B17 ته تاسې راسئ، د B17 تقریبا 2 بلاکه هغه د CDA سي اپروف دي، سیکټرز دي، یعنی په سیکټرزو کې راځي. او دغه رقم چې په B17 تاسې راواخئ هلته هم ژوند دی، هلته کمرشلز دي، هلته خلکو یو ډېر پراخه انویسټمنټ دی. نو داسې د هر پروجیکټ کې د ملټي ګارډن ملټي پروفیشنل کورپوریټینګ هاوسینګ سوسایټي دغسې مطلب خلکو ته ډیلیورنس ورکړی دی، شي سوسایټیانې یې جوړې کړي دي. نو دا دواړه چې راواخې دا د اسلام آباد د ریل سټیټ یو غټ پلیران دي، نو ښه تکړه پلیران دي او دوی سره چې کوم انویسټرز دي هغه پلوکاو انویسټرز دي او هغو چې مطلب ته راواخې د دوی پروجیکټ د ګټې په وخت راواخې چې ملټي پروفیشنل چې راواخې هغې دغه رقم E11 کې چې هلته پلاټونه په 30 لاکو 40 لاکو وساده تقریبا هغه په 5 کروڑ سے 19 تر 6 کروڑ پورې دي. دغسې B17 کې هم دغسې په لوکاو شی اوس په کروڑاو دی د ملټي پروفیشنل ګارډن چې اوس یې دا نوی فیز 2 ملټي ګارډن فیز 2 یې لانچ کړی. که موږ خبره وکړو د فیصل ټاون، نو فیصل ټاون هم دغسې که ته فیصل هیلز ته راسئ، که فیصل ریزیډنشیا، که فیصل ټاون فیز 1، نو دا رقم دی سړي خلکو ته ډېرې فایدې ورسولې دي. نو دا یو دواړه ډېر ښه پروجیکټس دي. د فیصل ټاون خو اسلام آباد خو اوس بوکینګ ختم سو. نو اوس کوم ملګري چې غواړي انویسټمنټ وکړي یا غواړي چې داسې مطلب په یو ښه سوسایټي کې په اسلام آباد کې ځان ته پلاټ واخلي یا ځان ته ووایي چې لږ ځان ته فایده وکړي، نو هغه دپاره بیا ملټي پروفیشنل هاوسینګ کورپوریټیو هاوسینګ سوسایټي چې ملټي ګارډن اوس ورته وایي، نو دا بیا ډېره ښه ده. نو په دې کې دی اوس فری لانچ ریټونه دي، فری لانچ پیز یې شروع دی. نو تاسې په هغه کې انویسټمنټ کولی سئ. النخیل مارکیټینګ چې څنګه تاسو ته معلومه ده همیشه تاسو ته هغه معلومات راوړي چې هغه ستاسو دپاره شي، د انویسټمنټ دپاره شي، د ګټې دپاره شي. نو انشاءالله مخته به موږ تاسو سره دغه معلومات هغه کوو، شیروو، معلومات به درکوو د اسلام آباد د پروپرټي په هکله. نو انشاءالله تاسې زموږ چې کوم پیج دی النخیل مارکیټینګ پیج هغه لایک کړئ، زموږ یوټیوب چینل دی هغه سبسکرایب کړئ. نو زه به انشاءالله تاسو ته په دې هکله هر معلومات تاسو ته دررسوم.